دوستانو سلامونه، هیله د روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست او د ژوند شپې او ورځې به په تاسې ټولو باندې په ډېرې خوشحالۍ او سوکالۍ کې تېرېږي. قدرمنو، دا دی د جمعې مبارکه ورځ ده، رخصت دی، ټول ملګري سره یو ځای شوي دي یو ځل بیا، او غواړو چې تاسو ته نن د یوې بلې ښکلې سیمې یو ښکلی انځور وړاندې کړو او د دې ترڅنګ ځای ځای به منظرې در سره شریکوو او له شاعرانه بنډاره خو زموږ بیا هېڅکله هم نه کېږي، دا به هم در سره شریکوو. ملاګل پاچا چې دی ډرایورۍ ته ناست دی، ښار کې یې وګرځولو، ښار نه وروسته بیا داسې لکڼو سیمو ته راغلو او بیا ورپسې هارونخیل مو ولیدل. اوس دا دی د قدمو، دا قدم دی که نه؟ که څه ورته وایي دغه ځای ته؟ ترکاڼۍ سیمه ده. نو داسې ډېر خو پکې بلد موږ هم نه یو، خو تاسې ته به یې انځور وړاندې کوو. هیله ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ، منظرې وګورئ او خوښې مو شي. نو یو ځای کې وایي چې ته سر ساتنې ته راوتی د دیدن هم نه وې، ته سر ساتنې ته راوتی د دیدن هم نه وې، پرون مې هم تر سترګو نه شوې، ګوره نن هم نه وې، او ته خو شاعر هم نه وې، روږ دی په خمار هم نه وې، څه له بیا ړنګ بنګ په لار تلې، ته خو مین هم نه وې، او نازک مزاجه نازنینه په زګیرویو لاړې، لا لګېدلی په نظر مې برسېرن هم نه وې، نازک مزاجه نازنینه په زګیرویو لاړې، لا لګېدلی په نظر مې برسېرن هم نه وې، د مسافر ژڼې مرګیه زړه دې نه خوږېدو، د مسافر ژڼې مرګیه زړه دې نه خوږېدو، بې وروڼو خویندو پیسې د کفن هم نه وې، او چې له غربته به خیبر کې شنه خالونه پلوري، دومره مجبورې شینخالۍ مې د وطن هم نه وې. نو دوستانو، خبره داسې ده چې دا سفر کې زه سجاد شاه، ملاګل پاچا، عصمت پاچا او ملا منصور منلی، سروری صاحب، دا ټول سره یو ځای شوي و، شعرونه به هم پکې وي، ټپې به هم کې وي، او سروری صاحب نه به نن یو شرنګېدلی ترنم هم اورو. پاچا صاحب پیل له تا کوو چې موږ ته په دغه شیبه کې ته څه راوروې چې دغه زموږ چکر لا پسې خوندور شي. نو ډېره مننه تاسو ټولو ته سلامونه. څوک چې زموږ غږ اوري خوشحاله اوسئ. شعر خو به دا د ریحان صاحب غزل به درته وایم. سروری صاحب ریحان صاحب لیکلی دي چې زړه مې پرې سوځي په وجود چې د انسان تبه وي، زړه مې پرې سوځي، زړه مې پرې سوځي په وجود چې د انسان تبه وي، خو څه موده د له تن لرې د افغان تبه وي، او له دې خیمې نه څه ادې غږونه راځي، دا په سفر کې به د کوم پښتانه ځوان تبه وي، ډېر ښه دی. له دې خیمې نه څه ادې غږونه راځي، دا په سفر کې به د کوم پښتانه ځوان تبه وي، او د پښتنو سپېڅلې مشره خدای دې روغ وساته چې دا ستا تبه وي د ټول افغانستان تبه وي. او ښکلی د پښتنو سپېڅلې مشره خدای دې روغ وساته چې دا ستا تبه وي د ټول افغانستان تبه وي. او ښکلی سړی به وي کیسې د بېننګۍ ترې وشي، ښکلی سړی به وي کیسې د بېننګۍ ترې وشي، په داسې وخت کې مې قسم دی د وجدان تبه وي، او که زه سکمه هم خدای مې ورته نه پرېږدوي، زه کلب ته نه ځمه دلی مې د ایمان تبه وي، او لکه ښه مست چرسي په لنډ ځواب کې څه خلاصه کړي چې ښه سوړ ژمی وي نازله په ریحان تبه وي. ډېر ښه غزل دی رښتیا. اول ځای لیکلی و چې خندېدم خو رنګ مې جوړ ژړا ته دی، چې دا قهر مې راغلی جاته دی، او په دې اړخ ته فاصله محسوسومه ته راواړه زړه مې دغې خواته دی، په دې اړخ ته فاصله محسوسومه ته راواړه زړه مې دغې خواته دی، چې دا سور ګل مې راوړی چاته دی، بیخي ورته د هغې مسکا ته دی، او زه دې نه ووینم تا خوشحال پرې خور کړه، دا تنکای مخ دې څه سرې هوا ته دی. ډېر ښه بیتونه دی. په دې حال کې د اوس هم عکسونه ګورم، هغه وینم چې کوم ډېر رڼا ته دی، ما مې ټول حسن بخلی دی ریحان ته، او ریحان ژوندون بخلی ما ته دی. ډېر خوند د سکڼې انتظار شپه وه تېرېده نه، لوز یې کړی د راتلو و خو راتله نه،
شپه د هجر لمده لخته و جانانه په هر اړخ مې کړه کږه خو ماتېده نه د جانان د شونډو رنګ په سر پروت دی شیخ ورانه میکده کړه خو پیاله نه هر غورځی د لیونتوب مې ستا په نوم دی هر یو کار مې لیونی خو عقیده نه دا هم د ریحان صاحب بیتونو نو ریحان صاحب دی په ګلونو کې ورګرځو منلي صاحب ته مولا منصور منلي ته زه خو وایم چې هغه غزل که وړاندې کې د هغه خیرو کې لیکلی وم مهرباني هغه به هم بیا ځینو بیتونو پکې ووایم یو بل غزل دی هغه به هم ووایم ځوانې ځوانۍ وښی او لوېدلې زړونه وښی ځوانې ځوانۍ وښی او لوېدلې زړونه وښی ځوانې ځوانۍ وښی او لوېدلې زړونه وښی تکې تورې څڼې پکې سپین تارونه وښی وښی ای هی او چاود چاود یې غومبرې یبلې پښې او تراړې شونډې چاود چاود یې غومبرې یبلې پښې او تراړې شونډې تشه جیبه وښی او سولګر لاسونه وښی قربان او خاورې پرې انبار کږې جنډې ورباندې رپي خاورې پرې انبار کږې جنډې ورباندې رپي خاورې لاندې کړي دي درنه سرونه وښی قربان او اخ بېوسۍ څه یې ګرد زه یم پیدا کړی اخ بېوسۍ څه یې ګرد زه یم پیدا کړی دوه لاسونه وښه او دا ډېر کارونه وښی قربان اخ بېوسۍ څه یې ګرد زه یم پیدا کړی دوه لاسونه وښی او دا ډېر کارونه وښی او ډک ډک ور روان تک سپین سیندونه لکه سپین زر ډک ډک ور روان تک سپین سیندونه لکه سپین زر تک شین پرې پنجاب ته او زموږ ډګونه وښی ډېره مننه خیر سمدوره ډېره مزه یې وکړه جوړه چې ورانه شي بیا ښاده شي له خونده وځي مینه چې لږه بدګمانه شي مینه چې لږه بې بنیاده شي له خونده وځي د وړې غوښې کړۍ ښه په مزه جوړه کړم تیره نیستي چې مې رایاده شي له خونده وځي پچه پرې مه کړه ښایسته وروره نصیب مه ګوره ستا که کنډر زما آباده شي له خونده وځي منلي صاحب نه به یې بیا هم اورو اوس وار رسېدلی دی سروري صاحب ته چې یو داسې زنګېدلی او شرنګېدلی ترنم راواوروي چې سم مو داسې په ټالونو وزنګوي یو د اسرار صاحب غزل دی په ښکلو اعتبار څه په ښکلو اعتبار څه په ګلونو اعتبار په ښکلو اعتبار څه په ګلونو اعتبار اشنا نشته دنیا کې په رنګونو اعتبار اشنا نشته دنیا کې په رنګونو اعتبار ډېر ښه دی زړګیا رسېدلی شي د زلفو تر اسمان زلفو تر اسمان زړګیا رسېدلی شي د زلفو تر اسمان زلفو تر اسمان یې لرې که ته په خپلو لرې که ته په خپلو وزرونو اعتبار لرې که ته په خپلو وزرونو اعتبار اشنا نشته دنیا کې نو اعتبار اشنا نشته دنیا کې پرنګونو اعتبار تمرا کوما لرنی کی د خپل دیدن نیکی د خپل دیدن
تمہارا کوما لرنی کی دخپل دیدن نیکی دخپل دیدن یزما چپاتی ندے زما چپاتی ندے پوختنو اعتبار زما چپاتی ندے پوختنو اعتبار اشنا نشت دنیا کے پرنگنو اعتبار اشنا نشت دنیا کے پرنگنو اعتبار اسرارت خوبیا شوی میک دے پلو روان میک دے پلو روان اسرارت خوبیا شوی میک دے پلو روان میک دے پلو روان کبھی بسوک دچا کبھی بسوک دچا کبھی بسوک دچا پکسمنو اعتبار کبھی بسوک دچا پکسمنو اعتبار اشنا نشت دنیا کے پرنگنو اعتبار پوخ گلو اعتبار چا پگلنو اعتبار پوخ گلو اعتبار چا پگلنو اعتبار اشنا نشت دنیا کے برنگنو اعتبار اشنا نشت دنیا مننه ډیر خوند د مور واغ غږ زما له خیاله په هیڅ چل نه وځي چې به کوټې ته تلم او سر به مې په وره خوږېده او خدای پاماني یې په خندا خندا کې واخیستله په لورس څه زور و وجود خو د واښه خوږېده ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي خدای پاماني رانه په غاړه د دریاب اخلي نو نیره مې هېڅ په واس کې نشته د شل کلنه ځواني تونه جاروم او د سپینې خولې زکات وباسه د شل کلن هلک په یار وي زکاتونه مخ ته مې مخ و مخر کېنه د مخکوبلې په رقم مخ ته ښکلومه ډېره ښه ده او موږ خو د ښې نندارې وکړې شنه منګي ته دې آرام کړل مړوندې نه او ملک خو نه یې چې نخرې کې خور خورګایې مو منا تو بمنامه ډېر ښه دی نو خبره داسې ده وایي دلته هغه ته هم راورسېږ چې چک پینټ دی خو زه به د ټپه پکې ووایم چې پروت په سجده راته رایاد شوې حق د خیرا ده زه دعا درته کوم ډېره ښه لنډی دوستانو زموږ بانډار به همداسې روان وي بیا نو غواړو چې یوه بله برخه کې هم ستاسې لپاره راڅرګند شو د اوس لپاره دا په ډېر څه ومنئ او هیله ده چې تاسو به خوند ترې اخیستی وي ما سهزاد شاه عصمت پاچا مولا منصور منلي سروري صاحب او مولا ګل پاچا صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست شاد ودان او بریمن اوسئ